الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیرشم نمبر آیت ده سورة شورى. زما وسوسو خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک سیرت کې شروع و. د نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکه قصی ابن کلابه د پوره خبره رسیدلې و. اجمالی د ته داسه اعاده دا و چې ابرهه په یمن کې لوی آبادی جوړ کړ القلیس، او مقصد به دا و چې د یمن بادشاہ د حبشه بادشاہ دا نجاشي خوشاله کی او بل د حجر او توجه دی خو راوړي درڅو پورې په یمن کې آبادی نه راشي او د خلکو د مالونو راجمع کی. د بنی کنانه نو نوجوان ورغه د هغه کوټي تخریب وکي په ګندګۍ باندې او دین ورسته به د ابرهه غوسه کېدل. تقریبا 18000 فوجیان د حرم په طرف باندې روانول. نجاشي بشر اطلاع ورکړه چې د عربو د کار زموږ سره کړی دی ورشو دا غوي د کوټه ورانه کا. خاص او خصوصي پیری ورته راولې کو د محمود په نامه دولس بلال ورته نور مرګه د حبا افریقین راوسته. عربو کې دا خبره مشهوره شو چې ابرهه سره د فوج در روان دی او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي. څه به کېږي او څه مسله به نه کېږي، ولې مسله جوړه شو. چاویل جنگ کوو، چاویل غرون له زو ساسویل او شاسو، لیکن اولنې قوم چې ابرهه سره واوختو بني خصعم یا خصعم قبيله دغه ابرهه فوج را بلنجراغه قوم مات کې، لیکن دا کوئی چې کوم مشر زونه فرد قیدی کې ابرهه ویل چې ما به وجنه نه زمانه ډېر فائدې والي او طبيعت له حسن ډېر حلیم انسان دین ورسه به دیم جماعت بنو خزاعه د وی سره مخامخ شو. نوفل ابن حبیب د مشر ای سره جنگ وکړي، لیکن ماته او خړه دا قائد او قومندان ورته اسیر کې بني ثقيب ورجکل ورشه دا ورته ویل چې موږ تاسو سره د شو سره بلاس باندې درکو چې د کعبه د ټول لاري ګذري تاسو له وکي او د عربان او وی سره کعبه ورانه کوي. مغمس علاقه و دجره چې کله بلوغه در ورسېدو الله اسلام مردار کی چې د مردار کی عربان به کله په دلار باندې تیرې دل دره د قبر پر کاڼ باندې وشتو چې دا هغه خراب سړی دی چې خارجین نه وشتو د حرم د ورانې لپاره. حدیث ابو داود کې راځي رسول الله فرمای و ما بده سره جمع کړي ویل لکه څنګه چې د خلک د باروغال یا ابروغال د قبر تیګو باندې ولي، لیکن دو قومندانان د نور او اسود ابن مسعود او حناطه اسعد په دې مناسبت باندې لګلو چې د خلکو د عملونو قبضه کې واله. حناطه له ویلې ته ورشه دي عربو له اعلان ورکاو د شي ورته وای چې کم خلک اراده د جنگ لري را میدان له شو ک تسلیمي ورکوي نو ام احوال راکې خلک چې کم ټول د سیمه مسله شروع کړو جنگ به کم کیفیت باندې وشي. د عبدالمطلب سی یو 200 خان دی خلکو ځان سره وشي وراغه د ډیر یو اوچت انسان دی چې ان شاء الله اوس سیرت کې د مسله روانه ده. ابرهه یو تخ ځان جوړ کړو په هغه باندې ناسونه دیم خو ونه غنل چې عبدالمطلب زما سره به تخ باندې کینی وړاندې ورغه ورزل د مذاکرات کو کینو ولراله. عبدالمطلب سے ورته ویل چې زما 200 خان څخه قومندان راوښي اسود بن مسعود یې پسې رااله. به ما ته خبرې اوچت همت والا سړی د څومره کمزور خبره دی وکړه وو خو به سي دا قیمت سي ویولي وزما دماغ له خدا خبر رااله چې ته به عثمان طلب کوي چې د کعبه مورانه و دا وکاو ډیر اوچت خبره بل راوړي ورته ویل چې د خپل مالک د زر وکانو مالک هم څنګه د بشراغله فوج روان کی د کعبه په طرف باندې چې کله روان کړ دي وکانو له تشکیل چې ورکو ورتلل نه نو فعل ولي وکړه
ابرك محمود فانك في بلد الله الحرام. ورته ویل چې محمود فلا غور حرکتونه کې ته رب العالمین بده شو خار کې چې الله بر برباد کې به عزت لري وکړه. شعور به هغه ګونډه ماته کړوي والا د یمن په طرف باندې بچی دی وخ مخ واړو منډه به واخستا، شام له بچی مخ واړو منډه به واخستا، په بل طرف باندې روانو کو کعبه له ورتلو ته ور راوښ راوړل په دې سری والو دا نور پلان تشکیل کړ دام نتلل شکر دا مسله شروع شو. رب العالمین دا مرغانو په صفات باندې بمبار په خلکو باندې وګي چې ټوله مردار کړ، صرف ابرهه وتخذ لاړو یمن له هغه من الله د جزام مرز ولګو الته چې ورشه د سیرت وللی کې دا بدن د شو لګره اګریب نشي وړي کې ونه بچي پیدا شي څنګه چې د یمن له داخل شو ویل د چې کارو شو غړي ټک بل شو سینه عیسی مردار شو. دا څنګه الله قهر د چې خلکو نازلو یقسم د بچو هغه بل د بځبانه مقرر شو دغه نور سبب مسروقه سیب زیزن دا یو نوجوانو د په دماغ کې دا خبره پرې وته چې ترسو پورې بداخله ژوند په ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شو تحریک په کار دی چې دین موږ خپل ازادي والو. کسرا بادشاہ لاړو هغه باندې جړه کړي ورته ویل چې تماله فوجین راکړه ترسو د خلکو نه ملک آزاد کم یره ودا کارز ما دلاسه نه کیږي ځکه دم نسونی واغم خبر وته. نعمان ابن مجری او سړیو چې دا د عرب بخاری بادشاہانو عراق نه لاړو دا په دماغ کې ورغه وته ور دا غسر مشوره وکم ورته نعمان بیا وې زمنګ د ملک د زمنګ د عمل د خلکو اشغال کړي دي د دې په خلاف باندې تحریک وکړ دی. هغه ور جنات بایب څخه ډېر کمزور هم دا کار نشم کولای لیکن زه یې د شو بادشاہ سره ټچ کوم رابطه کې بدراولم چې کې دې چې حکومت کو کې نو شیروان وې ډېر کړ بکسته سره زمنګ رابطه وکړه جوړه موکا چې سودا سره وګو جنگيږي. نو شیروان بادشاہ چې کله ورله ول راغله په دې کیفیت باندې وې زمنګ د وسنه خو سن کېږي خو لزر دینار درهم ورکړه کله داخله سړي پیسې وړاندې کی دې څه به زیازن ورته ویل چې مال فوج راکړي دې پیسو باندې مزه وکم وې دا ولنو کله چې دې دربار نه بار وته یو له ورکړي بل له ورکړي بل لا څه پاتې شو هغه یې سره بات کړي ویلو زولي چې زره هغه کسان نو متماله پیسې راکړي. نو شیروان چې کوم عمل لرله هغه د بادشاہ لوي چې دا شړي خو د شکار وکي یره په دې شړي کې څه کار شته چې پیسو لکه وسړي ټینګ شو بس دغه سړي به سړي دی اره ولای وې مقصد دې سره وې مقصد منا چې فوج را وې زمون مشوره وکړو خپل ملګری راجمه کړو څه شر بکار دی اصلي فوجین نو ورکو خو لیکن بری زندانونو کې چې دا کم خلک مې نیولې دا ورکو تقریبا یو تاسو کسان برابر شو. دا عربو کې چنده وکړه ځوانان راجمه کړو ونیم زره کسان جوړ شو. د جنگ کمانډر ورته هرڅ وټاکو کله چې دا د مشرق په طرف باندې روان شول جنگ جوړ شو. نو ایستا د جنگ جوړېدل نه مخکې هرڅ ویلو چې لکه دا مشرق کم یو دی دا اسمانه شناس دی تعقیبولو دغه نه کته شو په اوخ باندې سور شو دغه نه کته شو د قچر باندې سولې شروع کړه. نو هرڅ ویلې وې کې خیر دا سړی به عثمات خو وجه دار چې ابنه حمار دا خو د خریب بچی باندې کینې سو داخله زمو مقابله چرته کولی شي ورغه بر سری اولو وی وجلو. کله چې امیر هرڅ شو دغه نور سره برغه بچی شو مرزبان دغه نور سره بل بچی راغه ابن تینوجان برغه نور سره بل بچی ابن تینوجان به کې بازان رضی الله عنه راغی. بازان شکل راغی دا صحابي دی د کسرا بادشاہ در خطر اوله ورته ویل چې والی د عربو کې یو جاهل پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک محمد رسول الله یادو یو احمقه ویغه مال دمکین راکې چې دشه بده کوم دشه بده کوم ورشه ولا ستړل اسما خواله راواله دي خلکو ډیر غرور چې کله د قدرت ورشي بازان چې پولیس ورولېګل د طائف علاقه چې کله رالل وختنه اورګل چې راکې بده علاقه کې محمد ابن عبد الله پیدا شوی دی او وکم ځای کې دی دشه تقریبا ومیا اتم کله رسول الله د بعثتو مدینه منوره له دا خطونه یو ځل بل ځل شروع کړي و هرقل له ولېګل کسرا له ولېګل د عبد الله ابن حذیفه بن عمرانی بیا ټوټه کې ویم شو دی بادشاہ خو شکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګيري خړېلې او سرونو برتانه پر خودلې و دا ولې زمنګ رب منګله د شي امر کړي وخا زما رب هماله د شي امر کړي د شي ګيره وګدا کا او برتان کم
څه مجلس وکي زه وې څه مجلس به سبا وکړو چې کله سبا را لوي څنګه راغلي وې په دینت باندې راغلي چې تا بازان غواړي وې ولی وې د کسرا بادشاہ صاحب طرف باندې موږ را تشکیل کړیو چې دا خبرې کوي کسرا خو مردار شو ا بیګه خپل بچي وژلې د پولیس ویل رسول الله علیه وسلم بارکه موږ د عقیده لرله چې دا بلېونی خو یقیني لیونی هغه شرط مړ کېږي د رباز منافقانو په دماغ کې دا خبره چې د لوی لوی طاقتونه کاغه روسته او کابریکا او کاغه نور يهود نصارا دا به چرتم خرابېږي نه که خرابېږي خدا واړه به خراب شي مسلمانان وېځي پښتنه وکي وېزو بازان لوي خبره دا رقم ترا هغه ویلې وکړه چرته یقیني مردار نو دا محمد الله نبی دی ایمان پر راوړو عليه السلام او کني به جنگ کو د کسرا بادشاہ بچي والی شو یا امیر شو بس دې بازار له خطر اولې چې ته سر د نظم والی شوې پلار ملاړو ما وجلو بس ویل چې بده محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو خطر ورته اولې کو به صحابي شوی د رسول الله سره ملاقات شو ویل یا رسول الله منګه مهاجر کې نه یو انصار کې نه یو موږ به کوم جماعت کې شو چې کله موږ ایمان راوړو وي تاسو زما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام وکي دغه پورې تیر شوی سبقو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو نیکه قصه یا قصي ابن کلاب نن درځاله دا رسول الله نکري د وړاندې زمانہ کې یو څو پښته وړاندې دا ډیر وخیره فکرمن انسانو د ځان سره سوچ وکي چې کله را بالغ شو چې زمنګ د عمل کو دی بني خزاعون ولې دی مناسب دار چې دوی سره جنگ وکړو موږ د آزاد کولري کو اصلي بني جرهم منګي وي صاحب خو پرې دا د اسماعیل علیه السلام اولاد منګي د ابراهيم علیه السلام دا خلک راغلي زموږ په عمل باندې قبضه راغولې نو په کار دا چې موږ د دوی په خلاف باندې ودرېږو چې خپل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربانو سره ودرېده ویلې بالکل سیدا وی مشری هم څنګه شوډې خبره ورته وکړه عرب د مشری به ملکی کې بلکې هر انسان ته کې دا خبره د جزره مشرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی د انسان دین زیات نه بربادي په نسبت سره دی چې دولېوان په دې ګډو باندې و خوشي شي لکه حرص بالمال او شرف مشتری په طلب د مالداري په طلب باندې څنګه مالداري راځم کو څنګه مشتران شو کله چې د عربانو وټاکو او ورته ویل تاسو موږ مشري او عربو د مشري په دې مناسبت باندې خسته چې د عرب حاجانو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې موږ د حاجانو خدمتونه کوو معنا او بور باندې وسکو دویم الرفاده چند خپل مابین کې راجم کو په دوی باندې ډوډۍ خرچه وکړو دریم الحجابه چې د بیت الله د کوټه جوړ کو او څلورم اللوا چې میدان د جنگ کې جندس مونږ پلاس کی دا څلور خبرو لپاره د حاجانو د ابو مسله دا غو د ډوډۍ مسله د بیت الله د غلاب مسله او جنډه دا به چا سره چون هغه ډیر وجتمن خلک وو ویلې لپاره موږ مشری الو خو چې دا مسله شروع کړو ایسا غ بني خزاعی لري کړه بني جرهم د بیرته رااله دی وخت کې دا وعده وکي وعده شو کې د څلور زمان رب العالمین دلا ورکړه عبد مناف عبد الدار عبد الشمس او عبد الدار مشر بچو دغه په دماغ کې د شي معطواله ممانه د شي خبره به ګډه وړه کوله خلکو ورته عزت پسترګه باندې نه کاته تبان چې د وسړي په دماغ کې یو مسلې نو خلک اغلب په اوچت انداز باندې نه ګوري اما دا نور زمانہ عبد مناف او عبد الشمس او عبد غډیر مخوريز او اوچت انسانانو دغه اکرامونه د خلکو په ژوند کې پراته و دی قصي ابن کلاب ویلي ویل زما خو د درې زمون خلک پیژنې او مشران دي زه د شکار کوم چې د ملک دا ټوله مشتري دا به عبد الدار لور کوم چې د مشري په خلکو باندې ومانم اگر کدا ماتوغنی ولې نه دي دارو ندویم جوړ کړه ندوه د امانه د مجلس زی عرب باندې کې نسخ په مجلسونه به کول چې کله به د ودونو پروګرامونه یا بل مسله یا بل لوی جرګې به کول حتی تر دې چې محمد رسول الله د قتل اراده په دې کې شوی ده قصي ابن کلاب هغه وخت کې دا جوړ کړی و به دوی په لاس باندې وراله نو د دې خلکو سره دا عبد الدار د زمانو سره د مشری او عبد الدار له ورکړو دغه نور سره به هغه زمانو سره خو حتی زماني شرابین شو یو بچی د شراب ورس کړی و نشه کې راغی حکیم ابن حزام د صحابي دی د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی او د شي ناشنا صحابي دی چې اصول شل کاله د ژوند دی شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړی دی شپېته کاله په اسلام کې معمر صحابي و د معاویه رضی الله په وخت کې دا وفات شوی دی
نو د دې عبدالدار بچی چې شراب سکلی و دا بار میدان لروت و نشو حکیم ابن حزام سره مخامخ شو لکه دا دارونه دونه خرڅوي خرڅوي می وی بصور فو باندې وی بزق خمرن په یو مشک شراب باندې وی داس ماش عربان راجمه کړه زو زر گواهان ډیرو کېر خلک دي عرب لیکلي دي واقص وي تاسو گواشه په دې باندې شديدي عبدالدار د بچینه ما دقدارونه دوه واقص په مقابل د یو مشک شراب دی ورکړه دی حکیم ابن حزام سره وا دا مسله وسره تر ماویر رضی الله په وخت کې د ماویر رضی الله په وخت کې د په یو لک درهم باندې خرڅ کړه ماویر سه په غشم شو ورته ویل بعت مکرمه قریش وته خو قریش عزت خرڅ کی دغه بجرګي کې دی او جلسې به کې دی او دا به اخر دا په یو لک روپے باندې خرڅ کړه حکیم ابن حزام ورته ویل چې کله محمد رسول الله راغلی د عزتونه د خلکو ختم دي لا کرم الا بالتقوا عزت بنئ مگر عزت چې چلی نشي کېږي هغه صرف په تقوا باندې دا څه خبره کوي ما په یو مشراو باندې خښو په یو لک درهم باندې مې خرڅ کړه او به ویل دا د خپل شخصي مفادو کې من راواله ما مصرف کې اشهدک زتا گوا کوم چې انها فی سبیل الله دا یو لک درهم را واخص او د رب العالمین په دې دین باندې خرج کړ ته نو اوس وختونه دا کوم چې ګټه ما وکړه کبه تاوان وکي د ماویر رضی الله متوجه کول مراد و اگر که ماویر رضی الله والده د رسول الله په ملګرو کې اوچت سیاسي دي خو کله دی مشر سړي په دماغ په مسله باندې خلاصيږي نه او د کشر ملګری په مسله باندې دماغ خلاص کوي متوجه کول ورته په کار و چې لکه فجرت او په تقوا کې دي ماویر دا څه خبره کوي وجه سیدا د عبد مناف زمانو د ویل عبد مناف د خپل چې زمنګ د نیکو قصي ابن کلاب د مشری جنډا رفاده سقایا او حجابا دا د عبدالدار د زمانو لور کړه چې تر څو پورې هغه په خلکو کې مشهور شو د مشهور زوی اگر کده چې معصوم غندې و اوس دا مشهور شوی دی اسم ته د خپل وظیفه بیرته راغلو څو پورې ودا حکومتونه دوی سره بعض خلکو چې دا ناخلو وګه جداله چې زمونږ کور کړی د قصي ابن کلاب او بعض خلکو چې دا موږ اخلو دغه مقصد پوره شنو رسکو خو په دې منځ کې ستر دوه بلاک شو یو جماعت د عبدالدار د زمانو په تایید کې ودرو د عربانو د بل جماعت د عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نکړي یو دم یو بل بشي توري راواخست عربانو کې بشي معمولی خبره مشو توري راواخسته یو درمګړي ګروپ د عربانو کې کینې سو شله کده یو بل بشي توري ماخله د خپل ملګری ورونه وښني د یو نسب خلک کینې راځي چې درګه به کې تور راغسل او دښمنی کول دا خو خپل دښمن په مقابل کې وکړ ده اوس موږ اوسو د مسلمانانو په صفاتونو کې باسي دي وي يهود او کنه سوارا دي او نور غیر مسلم دي په مقابل کې اس نه کوي خو لیکن په خپل مابین کې دی بل بس اوچته اصلي راخلي قومي ماته ورته کوي چې راکته اسما په دسمه کمانه برید کړي لري اسما د اسمه کې اعلان کړي دا د دې لپاره ماته په کار دا د جاهلانو عادت انسان درڅو پوری چې مسلمان ثابت شغله اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او مليري باید خرج کړي محاکمه وڅن په کار ده وې د سی بو کو چې السقایا او الرفاده دا د جنو د خړو بولو مسله او د قشان د ډوډۍ مسله د عبد مناف لور کو د نور به د خیر د عبدالدار سره وډیره کړه د هاجرو د خړو بولي مسله او د خوراک مسله د محمد رسول الله نکله په لاس وراله عبد مناف صاحب لا هغه وخت کې وبم نه وبې د بار څنګه راوړلې یوسف کيان وزید توا شعب ابي طالب او خندمه علاقه دا مسله چې په دې منځ کې دی عبد مناف صاحب واده کې رب العالمین تعالی څلور بچي ورکړه حاشم صاحب چې داس موږ اوسو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي او عبد الشمس نوفل او مطلب دا څلور زامن حاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د حاشم صاحب خپل نوم چې عامر دی عامر حاشم به ورته څه ویلي انه يحمش الخبز للحجيج وېدم د حاجان د لپاره ډوډۍ ماته ول دومره اوچت سخی په دینو مالي سره به مشهورم شو نو دې څلور د دې عبد مناف څخه څلور زامنو په دې منځ کې هاشم شه د مدینه په طرف باندې لاړ تجارت وکاو د سلمان رضی الله سلمان سره واده وکړي دیو زنانه ډېره قیمتي زنانه اوچته خو هغه به خلکو له دا ویلې چې کوم انسانان ما سره واده کوي طریقه به دی چې د طلاق اختیار به ټول ما سره کدا خاون چر د زما خوښ شو چې به ځان سره برقرار ساتم او خوښ منو شو متصل به طلاقوم اسلام کې دغه مسله ده چې نارینه د طلاق اختیار دی که خاوند وګړي دا که طلاق او که ځان سره وسدي ساتي خو په دې واده باندې د خاندان پوی نه و
هاشم صاحب دغه د مشران په پوی نه و چې هاشم صاحب دغه شان د سلمان سره واده کړی دی دا په سفر باندې روانو د غزي الاخره چې کله لاړو فلسطین له الته وفات شو مطلب صاحب ورور هغه په دې خبره باندې پوښتنه چې مارو واده کړی سلمان سره وغل مور اندر ده یو بچیم شوی دی چې هغه شیبه نومېږي نو په دې منځ کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړه اوراله د سلمان رضی الله عنه قاله ورته ویل چې د اسماء وراره راکړه د هاشم صاحب بچي شیبه مور باندې کې خو په دې مناسبت یو پالي ونه رب العالمین دې سپینګیره کا ډیر دراز عمر دې الله درکړي هغه ولدا خو نه درکو سلمان ورته کدا تعالی درکم سما په څلخه پکې مطلب صاحب ورته چې ګوره موږ بادشاہان یو موږ مشتران یو دا بس موږ د مشرک یو دا بکې یو دا خو راضي کړه شیبه په خپل مې ویل زنه تر څو پر مې چې مور راضي نه خو مور راضي کړه روانه کې وګ باندې ځان سره کې نه ولې عربانو کې عادت دا چې به غلامان په زور باندې خصل یو نوجوان ځان بشه ورسره کې نه ولې مطلب صاحب دی عربانو شکل ولیدو هو دا خو د مطلب غلام دی عبدالمطلب راغی هغه ورته چې وای لکم برباد شي د موراره دی حذ ابن اخي دا مې ضرور بچي د هاشم هغه سلمان رضی الله عنه سره واده کړو دی بچي پاتې شوی تاسو به پوی نه وزلاړو هغه راو سرور مې غزه کې وفات دی خو په دې کې دا مشهور عبدالمطلب شه په نامه باندې خپل نوم شیبه عبدالمطلب شه چې وکانه جسیمن وسیمن ډیر مخورج انسان اوچت قتل لرلو ناشنا سړیو نوفل وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلب وفات شو ټول مشری هاشم خمخ کی وفات شو عبدالمطلب شه په لاس باندې پاتې شو چې دا رسول الله نکاح دغه په وخت کې دا ډول ویلي کارونه وشو تاریخ ولې کې یو دا چې زمزم وبروتی او بل رسول الله د پلار عبد الله صاحب د وجلو مسله بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبو د جبريل عليه السلام په وزر باندې راوتی د اسماعیل عليه السلام د پاره نو دی بني جرهم د شکار وکي چې څوري مولي راواخسي په دې کوی کې ورواچول او د سرو زرو اوسې مور سره به هغه د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راځم شوی په دې کوی کې ورواچول وي چې هغه ور باندې پټ کړو د شو پټ ټوپنه ور باندې جوړ کړه خلک بشرالو نو دا ګمان کوي چې دا ولا پخوانه غره دی بلې خزعه له هغه وبوري کې دلته وبوي نو په دې وخت کې وس عبدالمطلب شه په وخت کې دا وبره وځي د حاتم په دې خوا کې دا ودو پروتو خوب ولیدو یو ملک ورته راغی ورته وی به چې احفر طيبه ودا طيبه چې دا وکنه نو قال دا ورته چې ما طيبه سره ویلې شي ایسه په دې وخت کې دا راځي ملګری راځم کړو خبر نه وینا وی بیګه په دې حاتم کې زپروته مده چې خو مولد مال او چې आवाज راګي چې احفر طيبه وکنه ما ورته چې ما طيبه سره ویلې شي نو دې ملګرو ورته وی کدا د الله د خواني الله منو مشرکان و کې دې شي دا ملک تعالی به خوب کړی شو بیره شو به او کده شیطان د خوانه دا مسلې نو ختمه خبره دا کې څه خوبونه د عبدالمطلب صاحب لو دا ابراهانه کامیدل اگر کاغه اهل کتاب دی دا مشرکین دي او دی په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام د وجه الله رب العزت کړی دي زموږ نبی الله ډېر عزتمن دی سبب به خوب ولیدو نبی ورته سړی راغی ورته ویلي چې احفر برا دا بره چې دا وکنه دا ورته ویل چې وما بره سره ویل شي چې راځي چې به شي نو درې مشپه به په مغه حاتم کې ودو پروتو ورته ویل احفر مجنونه هغه ځای وکنه چې پاغه باندې خلک بخل کوي دا ورته ویل چې وما مجنونه سره ویل شي چې راځي چې نو څلورم کړه دی به خو بولیدو عمل ته ودو ورته ویل چې احفر زمزم د زمزم کوي وکنه دا ورته ویل شي و ما زمزم سره ویل شي نو هغه ورته ویل بین الدم والفرس ودا کوي د شجاف ما بین کې چې یو خو وینه ده او بل خو غشیانه او الته یو کارګر چې د سپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خوا کې د میګانو کور دی دا څلور شي په خبره ورته وکړي د ویني او د غشیانو ما بین کې یو کارګر به الته ټنګو وي او د میګانو کور ما غیږي کې دی بس دا راځي چې راځي شو ګنټي منټي ځان سره راوغه حارث یو بچو دی روان کی وېځي کوي کنم کابل راغی و رب العالمین دعاګانې غواړي چې داسې معلوم کم او صافه او نایله د یمن باشندگان و چې دوی په داخل د کعبه کې دیو بل سره زنا وکړه الله رب العزت یې یو نه کاڼي جوړ کړ
دا به بری صفا مروه غونډي ونه به زمزم په دی خوا کې راوړل نو دی مکی مشرکانو به کله نظر نه کول د دوی په نامه باندې به نظر وکي الته به سروي علالو په داخل د حرم کې به علاله کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره وستا اوس د اوصاف او د نایلی په نامه باندې دا ذبح کوي نو شکل دا غوا علاله ولا چې چاړي پیراخ کړه لا پورا سه و دینه چې خوشی کړه قانون دار شکل یو قصاب مال علالی او پورا سه ونو جو خوشی کینو هغه دنګونه وای ټوپونه وای چې څنګه دا علاله کړه وینې یو وتا او خوشی کړه دې نه دې دنګونه شروع کړ اقځه کې پرې وتا علاله دلته شو په دنګونو باندې الته ورسیدا نور بشراغه د خېټه ورته سری کړه لری وغیرہ د تراوی سالته ورته غشیم پاکړه بس عبدالمطلب سی وای چې مال په خوب کې رااله چې په مابین د غشیانو کې په مابین د وینې کې ولا د منځ کې زیاده زګه وینې دلته تو یشوا او به دنګونه اول مالک ته غشیان الته وس د منځ کې وزیره کارغره غیر سپینو وزر ولې وځي کې ټونګو والا چې دا زیاده عبدالمطلب سی چې کړه خاله ورغه ته میګان ګرځیدا بس ګنټه راوښو په دې ځبانه شروع وکړه د صافونه الی دي بوت په خوا کې عربو سره با شروع کې چې دا څه ته خو زمونږ د الهو بیزتی کوي دا خو زمونږ معبودان دي او ته په دې خوا کې ورته کندې کني ورته وی ویل چې بس ما خوب لیدلې په دې ځای کې زمزم کویرو با سموي نشي کې خو مقابله شروع شو حارث ته ویل چې بچو د رسول الله کاکا وېتر دي خلکو سره داوا او بحث شروع کړه خپل کار کو حارث هغه سره داوی شروع کړي چې وړاندې شو دی خو شو ما بلار دا کار کوي خوب لیدلې او د خپل کنه شروع کړل د نظر وکي ورما چې ما خو ډیر بچي وي چې اوس مې عربو تاسو په مقابل کې دلته ودرولې چې سخت تاسو سره جنگ کړي وي د خپل کوی کنلو دین دا مسله معلومه شو چې ته کړې یو مقصد لري او اخو دی خو خلک ستاسو مخ کې ودرېږي ګوره دا غو سره بزان نه بندای نور خلک دا غو سره پټکر واچو خپل کار کوا د شنه چې تاسو سره خپل یو املا وتړو غيږي ونسي خلک سره په بحث کې واچول کوئی کنلو چې کړه د دې کوئی بیغ دغله ورورسي سرلا یو وری ویل چې الله اکبر عربان پوښتنه کوي چې مقصد پیدا شو چې ګوري دې به زمزم کوئی وروته عربان امراله بجنه قلار شو کوئی کنلو دوه سترو سره اوسې پرتی وغه بکې راويستي توري مراويستي چې دا کله راويستي تاسو مانو چې دلته کوئی دي یو د عربان ورسره لانجه وکړه دا وبم زمنګ دي او دا سره زما په من سره نیمو چې میدان وګټل شي به خلک د شرکت داوی شروع کی عبدالمطلب سے ورته چې نه وبم زما دي او د اسرم زما دي او د توري زما قطن تاسو زما نه شي اخستي تاسو زما سره بدیږي کې مقابله کوله خلانجه جوړه شو عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شونه به ساحرانو کاهنانو لتل ویغه چې فیصله وکړه ماغو فیصله به موږ منو ورته ویلې وځي چې زو که حالد بن سعد لا هغه چې فیصله وکړه هغه بس منګي عبدالمطلب زم منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې ده خو لیکن وځي شرک او د دې وهمیت او عقیده ده او کدا سره باندې فیصله وکړه په دې تور باندې روان شو ودا کوم ځای کې دا کہانی بني سعد وی فی اطراف یمن اطراف الشام د شام په اطرافو کې دا روان شو تل مزل کول د عربونو هواته او شام له ونه رسید په دې دشت کې او بخلاص شوی د عبدالمطلب صاحب دی چې او بخلاص شوی دغه مرګرم خلاص شوی د نور عربانو په پښتنه وکړه ویل اوبر راکې چې موږ د تندل مړ کېګو وې کتا سره اوبر درکو به موږ له سوګرای زی خپل کار کوي خا عبدالمطلب صاحب ویل چې تل خو نه کورت لې شو او نه د قشن شام نه شمړ کېږي خو خود شي چل کو ټول په اسمه باندې سملو لیوان براشه مات بم کې همتی سړیو د رسول الله خاندان ډېر همتی خلک و قبرونه وکړو چې کوم یو مړ کېدو په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کس پاتې شي کې بچو کلیوانو خړ خو یو کس به خوري تاریخ یو پاتې نشي کلیوانو مات کړی و وی سیدا قبرونه کنل عبدالمطلب سره دماغ کې دا خبره معلومه شو چې لکه څه بلټانو غوې دلته پراتو راځي چې پاسونو خانو باندې کواړو په یوځای کې وبو ګورو کېدې شي پیدا شي نو په خپل وخت باندې کواړه ولا چې کله دی وکړه کمچینه مترو کور کړی روان شي د شي د خپل شي او علی رب العالمین ور د شي کرامت ولې صادر کې اگر کې کافر ولې نه خو لیکن رسول الله د اکرام د وجه دوخ د خپل ور سره الله چې نه راويستا چې نه وروته عبدالمطلب سے وہ مشکل دي نور ملګرو مشکل دي څاروي مشکل اغه نور له تاسو مشکل دي نور عربانو سوچو چې لکه په دې سړي کې څه کمال لدا په حق لري ورته ویل شي یا عبدالمطلب په دې ځکه چې د ابو درک نشته رب العالمین تعالی د ابو درکړي دا زمزم وبم ستاشوي تاسو بالکل په دې بحث نه کوئ چې بیرته زو را روان شو وې د سرو د تور ما به کې بچ کو
وې په دې باندې فیصله وکړو وې فیصله به څنګه وکړو دوی به د هبل خواله لار هبل د دوی وبوتي داغه په دې خوا کې یو منګیو یا بوجي وا پاغه باندې غشي لیکلی او نه ته به الله سکته کې چې کوم غشي به راوي سو پامه باندې فیصله کوله په یو غشي به لیکلی او چې منکم دا سړی تاسو نه نسب په معلومه بل باندې به لیکلی او چې من غیرکم بل باندې به لیکلی او چې ملصقم بكم بل باندې به لیکلی او چې نعم په بل باندې به لیکلی او چې لا بل باندې به لیکلی فيه الخير فيه البرکه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړي دغه خوانانو عبد المطلب اوس قراندازي کوي دوه غشي ځان له انتخاب کړ تور دوه غشي د کعبه د لپاره انتخاب کړ زیړه دوه غشي د دینور عربانو لپاره خاص کړ سپینا ورازي د غشي به وګورځو چې د چا غشي وروته بس د اسره زرو توري دا غوي شوي وډیره خره شیخ غشي کله وګورځو له وصلو به ورکړه من جاور لا د بل پر خوا کې پروتو شیخ غشي راويسته څلور غشي وروته دوه د کعبه وروته زیړه او د عبد المطلب څخه وروته تورا او عربانو هم څخه کړ پاتې شو عبد المطلب څخه د بس سوی راواخه د سترو زرو د ماته ماته کړو دا اوس په نشي پکې وا ټول د بیت الله په دروازه کې ولګولې وځه څه کوم د دې وجه دا سوالم دی چې هغه کوم انسان دی چې د کعبه په دروازه کې د سترو زرو لګول هغه ولني کړی عبد المطلب څخه کړی دی دیجه پوری د زمزم مسله پیدا شو زمزم ډېر قیمتي وبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما زمزم لما شربا د زمزم وب چې په کوم نیت باندې چا وښکلې مکه فیصله وسره الله کوي امام سیوطی فرمایي ما په دې نیت باندې وښکلې چې الله مال علم راکا دومره اوچت علم الله ورکړي چې داغه د حافظانو شو ورکې اندروبا په یو موضوع کې چې علماء اختلاف دوه په کتابونو لیکل رسول الله فرمایي خوراک دې اسکاک دې جراثیم نه پاک دي کلونه ځان سره په بوتل کې واچو خرابېږي نه اوچت قیمتي وبدي دي کې دوه مواقع دا وشو د عبد المطلب سیبا د بچینو لس بچین د عبد المطلب سیب دي څوک د اشپق نارینه څلور زنانه او څوک بالعکس نارینه کې مقوم دي زبیر دي صفار دي حمزه سیبو عباس سیبو ابو طالب ابو لهب او په دلوريان کې ام حکیم چې هغه به زم ویلې عاتکه اروا ام امه دا له اولاد وو لیکن دا ویلو چې چیرته مال لسم بچي رب العالمین دا کې زبا غ نظر کومه عربانو د شنه نظرونه کول نه روا رب العالمین ورته لسم بچي چې ورکی عبد الله سي ورکی چې هغه محمد رسول الله پلارو دا ورته الله ورکی چې کله ولې دا بچي ډیر قیمتي بچي